په داسې ټاټوبي کې چې برېښنا او ویش یې یوازې انرژي او خدمت نه بلکې د خلکو د ژوند یو بنسټیزه اړتیا او د اساسي هیلو سرچینه وي دا بیا تصور نه بلکې د واقعي ژوند رنګونه دي د لرو پرتو سیمو له روښنایي بیا د تولیدي کارخونو د څرخ ګرځولو تر ځواک پورې د هېواد هر واټ انرژي موږ روښانه راتلونکي ته لا نږدې کوي اما د دې پراخې شبکې په زړه کې ټرانسفارمرونه بیا د پټ ځواک په بڼه د روښانتیا دروند بار پر اوږو وړي هر کله هم چې دا پټ ځواک تخنیکي ستونزه پیدا کړي شبکه درېږي تاریکي پرخېږي او دروند مالي زیانونه پیل کوي دا راپور بیا د یوې لویې پرېکړې تصویر کاږي د ځان بسیاینې خپلواکۍ او د داسې افغانستان جوړولو په تکل چې انرژي په خپل مټ ژوندۍ وساتي د افغانستان برېښنا شرکت له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې په کابل غزني پکتیا ننګرهار کندوز بلخ پروان او کندهار ولایتونو کې د ټرانسفارمرونو ترمیم 8 ځانګړي ورکشاپونه فعالوي په دې اقدام سره به دولتي او خصوصي ټرانسفارمرونه په کور دننه د برېښنا تلانو له لوري ترمیم او بیا ځلې شبکې کې نصب او منتج کیږي خو دا پلان یوازې د څو تخنیکي ورکشاپونو جوړول نه دي بلکې د ملي شبکې په زړه کې د یو ستر بدلون پیل ده د دې ورکشاپونو فعالول به د برېښنا انرژي خدمتونو کیفیت بدل کړي ترانسفارمرونه به پر وخت ترمیمیږي او درندو مالي زیانونو مخه به ډب کیږي او ورسره مل په 8 ولایتي واحدونو کې د تخنیکي کارکونکو لپاره د کاري فرصتونو ایجاد او راتلونکي نسل ته د پوهې او تجربې لیږد ممکنه کیږي خود همی پروژه ورکشاپ ترمیم ترانسفارمر با بهره برداری از میتواند در یک سال حدود 24 میلیون افغانی که هزینه کلی پروژه است بتوانیم ما از این مفاد به دست بیاریم. نوی فعال کیدونکي ورکشاپونه به د شبکې د غیر فعال پاتې کېدو وخت راکم کړي او برېښنا انرژي به په لوړ ولتاژ تر پیرودونکو ورسوي. په دې اساسي اقدام سره به د برېښنا انرژي ضایعات کم شي، ولتاژ به خوندي او ثابت شي او د شبکې نظم به لا پیاوړی شي. که د شبکې کومه برخه اضافه باره کیږي نو اړتیا نشته چې ورځې انتظار وشي بلکې هماغه شیبه به ټرانسفارمر د تخنیکي ستونزې د حل په هدف ورکشاپ ته وړل کیږي او پر ځای به یې بل هغه فعال او منتج کیږي. د ټرانسفارمرونو ترمیم تخنیکي ورکشاپونو فعالول ګڼې اقتصادي ګټې له ځان سره لري. په ټوله کې د ملي پانګې له ضایع کېدو او ټرانسفارمرونو له کاره لوېدو مخنیوی کړي. د تیر په توپیر د ترمیم په هدف د ټرانسفارمرونو تر زیاتې فاصلې د حمل و نقل مخه نیسي او هغه مالي لګښتونه چې کلونه بهر ته وتل اوس د هیواد د اقتصاد په زړه کې پاتې کیږي. چون ماشینری ما زیاد شده و همکارای ما انشالله هستن تقریبا اگر بگوییم 12 روز ما یک ترانسفورمر ترمیم میکردیم حال ما میتونیم در طول هفته یعنی در 6 روز ما میتونیم حالی را تکمیل بکنیم. 8 ولایتي واحدونو کې د ټرانسفارمرونو د ترمیم 8 ورکشاپونه فعالول د تخنیکي پروژې سره مل د ځان بسیاینې لګښتونو کمولو شبکې پیاوړتیا او د برېښنا انرژي دوامداره خدمتونو په برخه کې د پام وړ اهداف او لاسته راوړنې دي.